څوک دا غواړي چې رزق یې پراخه شي او عمر یې اوږد شي. عمر یې اوږد شي او معنی دا ده چې عمر کې الله برکت واچي. عمر کې برکت الله هر چاته نه نصیب کوي. نن سبا عامه خبره دا ده چې زموږ د عمرونو نه او د وخت نه برکت وتی دی. یعنې زه تاسو نه دا تپوس کوم او ځان له به جواب ورکړي ځه هر کس نه. ته به انشاءالله ښه ګمان په ټولو دا دی چې هر سړی سهار 4 بجې 3 نیمې راپاڅېدلی. صحیح شو؟ ته 3 بجې 3 نیمې راپاڅېدلی، اوس به ته لاړ شي بیا به ویده شي. سوال تا نه دا دی ته چې اوس لاړ شي ویده به شي بیا به 3 نیمې راپاسې 40 ګنټې شو. دې 40 ګنټې کې تا څه کړي دي چې تا ته د خپل وخت برکت معلوم شي؟ تا څه کړي دي؟ یاره ما سهار کار ته تللی اوس راغلم او اوس به ویده شي. بس دا برکت دی. دې ته وایي برکت ختمېده د وخت نه. برکت چې په وخت کې راشي صحیح په لږ وخت کې سره ډېر کارونه وکړي. د دین کار پکې مو وکړي، د دنیا پکې مو وکړي، د خلکو خواله پکې مو ورشي او وخت لګي. دې ته د وخت برکت وایي. نو که څوک ژوند کې برکت غواړي او رزق کې پراختیا غواړي، طریقه یې دا ده فلیصل رحمه، دې د خپلوانو سره خپلولي وپالي. او چې خپلوانو سره خپلولي پالي، هسې دلته یو سوال کیدای شي د چا زړه ته راشي چې د ده رزق الله ولې پراخه کوي؟ جواب د هغې دا دی چې دی په خپلوانو باندې مال لګوي د الله دپاره، ځکه چې الله ورته ویلي خپلوانو سره خپلولي پاله، د هغې په بدل کې الله د مال کې برکت چې ډېروي. دا چې غوټې وله ورکوې که نه، الله وله هم غوټې ورکړي. دا چینې یې لګوې ډېره بعض ښه خبرې چې زموږ هغه تره بیمار دی، په کټ کې پروت دی، ډېر سخت بیمار دی. دومره دی نه کوي چې دله یو 1000 روپۍ ولېږي یا دله یو 15,000 روپۍ ورکړي، 10,000. لا خلکو ته وایي یاره ډېر سخت بیمار دی، سخت دی، او کیدای شي مړ هم شوي دې بیمارۍ کې. پته ورسره څه کوي؟ یاره موږ به څه وکړو موږ ځان له. دا حال په تا هم را روان دی، کمې مه کوه. دا په تا هم را روان دی. څه چې کري هغه به ریبي. ته چې نورو ته ګورې او صرف خبرې کوې او څه مرسته ورسره نه کوې که نه، دا وخت په تا هم را روان دی. ځکه دنیا کې یو څو خبرې لازم دي، بغیر د دې نه ژوند نه تېرېږي. یو پکې د غریبي مالداري، دا بدلېږي را بدلېږي. لاس کله پراخه شي کله تنګ شي. نو کله چې د لاس پراخه وي داسې څه وکړه چې کله د لاس تنګ وي چې بیا پرې خفه نه شي. بینکونو ته خو ته ورچې او جمع کې، خو که چېرته یو ورځ د لاس تنګ شو که نه، نو بیا به خفه کېږې نه. که داسې څه در سره وشو لکه دا څه چې ته کوې نن د خلکو سره، بیا به نه خفه کېږي او بیا به ګیلې نه کړي. څه چې ته کوې هغه در سره کېږي. نو یعنې ښه به خبرې چې زموږ هغه ترور بیماره ده، زموږ رور بیمار دی، هغه رور زموږ غریب دی، هغه بچي سبق وایي، پیسې ورسره نشتي چې هغه سبق ووایي. زموږ هغه ماما بچي او پلانې الله ښه ورته معلومي او د ده اوس هم کېږي، خو دې دا منډه ورسره نه. نو د دې دا مال کې الله برکت ولې اچوي چې کله ته مال په خپلوانو لګې د الله د رضا دپاره. رب العالمین خو غني باچا دی، غیرتمند ذات دی، هغه دله د هغې په بدل کې ډېر څه درکوي. دا لا په دنیا کې، آخرت کې خو به ډېر څه انتظار